دوستانو ته مننه چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله وئ. دا مهال به ګورئ زموږ اف جي ټایپس یوټیوب چینل. درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه راوړې ده. د هغه کسانو لپاره ډېره ګټوره ده چې څوک د موبایل ټچ له ستونزې سره مخامخ وي. بیا زیاتره خلک د موبایل ټچ کار نه کوي یا مات وي نو کار نه کوي نو ګټه نشي ترې اخیستلی. نو کولی شي اوس هغه کسان په ډېرې اسانۍ سره له دغه طریقې ګټه واخلي او د خپل کوم د ټچ موبایل چې دی د کوم ټچ چې مات شوی د سکرین د پاسه ټچ مات شوی دی نو کولی شي اوس په اسانۍ سره له دغه موبایل څخه کار واخلي. شرکو دوما کې دوستانو که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو راشئ د لایک باندې کلیک واخلئ، زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو راشئ په دغه سبسکرایب باندې کلیک واخلئ او بیا راشئ په دغه بیل آیکن باندې کلیک واخلئ او راشئ پاس آل ووهئ تر څو زموږ چینل در سره سبسکرایب شي. که تاسو ویډیو غواړئ چې دغه شیر کړئ نو دغه شیر آپشن باندې کلیک واخلئ چې تر څو زموږ ویډیو نورو ګروپانو کې شیر شي. نو دوستانو راځئ چې ویډیو باندې پیل وکړو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. ښه دوستانو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې سیټینګ برخې ته. سیټینګ برخې ته دوستانو کله تاسو چې راغلی لږ به تاسو پکې لاندې راشئ. دلته لاندې موږ ته یو آپشن راکوي دوستانو، تاسو کتلی شئ دغه آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. اکسیسیبل به دغه آپشن باندې چې کله دوستانو کلیک واخیست بیا به راشئ دغه آپشن ته. دغه آپشن باندې هم دوستانو کلیک واخلئ. اوس به راشئ دغه ماوس به ورته آن کړئ. دغه آپشن تاسو وینئ دوستانو دغه به تاسو آن کړئ. کله هم دوستانو دغه آن کړئ تاسو ته به دلته یوه داسې صفحه راشي څلور تورې لیکې به وي، هغو باندې به کلیک واخلئ. دوستانو تاسو کولی شئ اوس دلته راشئ، دلته ځای کې تاسو ته لاس غونته آپشن راځي، هغه د لاس آپشن دی دوستانو. تاسو به راشئ هغه د ګوتې کوم نشان چې دی هغه به کلیک کوئ. هغه دوستانو کله کلیک کوئ تاسو به داسې ماوس راشي، تاسو ته په سکرین باندې چې کوم شی ښکاري خو هغه هلته په سکرین ریکارډر کې یا په کې نه ښکاري خو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. زه اوس راځم دغه ماوس زموږ سره فعال شو، په دې باندې کولی شم زه له دې ځای څخه بیک هم ولاړ شم دوستانو. کولی شم په دې باندې زه فیسبوک هم راخلاص کړم، هر څه زه په دې باندې کولی شم. په ډېرې اسانۍ سره اوس تاسو کولی شئ چې خپل ټچ کې دغه ستونزه حل کړئ. یا دوستانو تاسو کولی شئ بعضې د کوم ځای کې چې تاسو ټچ کار کوئ هغه ځای څخه هم دا تاسو کنټرول کړئ. او بل موز دوستانو د کمپیوټر کوم موزونه چې خرڅېږي تاسو کولی شئ چې هغه په بازار کې ورته واخلئ او د دې سره یې وصل کړئ. نو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره له دغه څخه تاسو ګټه واخلئ. نو تاسو کولی شئ فیسبوک هم پکې استعمال کړئ، هر څه چې غواړئ تاسو استعمال کړئ. هغه موزونه چې کوم دی 200 یا 2500 افغانۍ قیمت به لري بازار کې پیدا کېږي، هغه موز ورته واخلئ. تاسو کولی شئ له موز څخه دغه خپل موبایل چې کوم دی دوستانو دغه تاسو کنټرول کړئ. تاسو کتلی شئ دغه زما پیج دی دغه هم اوس موږ ته راخلاصوي. نو تاسو په دې طریقه سره کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره له دغه موز څخه دوستانو کار واخلئ، ځکه چې ډېر یو خوندوره طریقه ده. زیاتره خلکو دغه ټچ موبایلونه چې کوم دي د دې ټچ مات وي نو نشي کولی چې بیا دوی له دې څخه کار واخلي. نو تاسو کولی شئ دوستانو په دې کې واتساپ هم راخلاص کړئ، هر څه تاسو راخلاصولی شئ. کوم اپلیکیشن چې وي کوم کار چې وي تاسو په دې کې د ټول کارونه دوستانو تاسو کولی شئ. راځم لاندې فایل هم تاسو راخلاصولی شئ په دې باندې، هر کار دوستانو تاسو په دې کې کولی شئ. د دې تر څنګ تاسو دوستانو کولی شئ ګیلري هم راخلاصه کړئ، پلی سټور هم راخلاصولی شئ. یعنې هر اپلیکیشن چې تاسو وغواړئ په همدغه طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې هغه په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. تاسو کولی شئ راشئ دغه سرچ برخه باندې دوستانو چې کله تاسو کلیک ورته واخلئ سرچ هم په دې کې تاسو کولی شئ. کله چې تاسو دوستانو کیبورډ راشي تاسو په دې کې سرچ هم کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره. نو ډېره خوندوره دوستانو په زړه پورې طریقه وه. نو تاسو هېڅ کله دغه طریقې څخه یعنې دغه